افغان ډاکټر د یوې طبي وسیلې په اختراع کولو بریالی شوی چې د دې آلې د مثبتو نتیجو په وجه نړیوالو شرکتونو د هغې د تکثیرولو وړاندیز کړی دی. د موضوع تفصیل به د رحیم ګل ساروان په ریپورټ کې ووینو. یو افغان ډاکټر په لومړي ځل د زنګانه او څنګلو د سترګو د ماتو هډوکو د جوړولو لپاره یوه داسې آله اختراع کړې چې ساری په نړۍ کې نشته. د افغان ډاکټر محمد اسماعیل وردک نومیږي. ښاغلی وردک وایي چې دا آله یې لا تر اوسه په 125 ناروغانو تطبیق کړې چې د زنګنونو او د څنګلو د سترګو هډوکي مات شوي وو. دا آله چې ډېره عادي بڼه لري لومړی له عادي اوسپنې جوړه شوې وه چې بیا وروسته په پرمختللې بڼه اړول شوې. د دې آلې ځانګړنه دا ده چې د زنګانه د مات هډوکي د سمولو لپاره پلاستر کولو ته اړتیا نه پرېږدي. ناروغ بستر کېدو ته ضرورت نه لري او ورسره ورځني کارونه هم کولی شي. تر اوسه زنګانه د سترګې او د څنګلې ستاندرد تداوي نه وه. چا به سیمان تاوول، چا به ګنډله، خو یو ستاندرد په نړۍ کې په طبابت کې چې هغې ته ستاندرد طلایي وایي یا ګولډ ستاندرد. زه فکر کوم د زنګانه سترګې ته او څنګل ته به دا آینده کې ګولډ ستاندرد ته ورسوي ځان. امینه یوه له هغو ناروغانو نه ده چې د زنګانه د سترګو هډوکي مات شوي وو. پر هغې یوه نیمه میاشت د آله تطبیق شوې. ډاکټر اسماعیل وردک له هغې د آله نوره لرې کوي. ډاکټر وردک وایي چې د امینې پښه نوره ښه شوې او د آلې د پاتې کېدو اړتیا نشته. ښاغلی وردک وایي چې د امینې په څېر زیات داسې ناروغان هم ورغلي دي چې په نورو ځایونو کې د پښو د هډوکو له جوړېدو عاجز پاتې شوي وو. امینه وایي چې باور یې نه کاوه د پښې مات هډوکی دومره ژر جوړ شي. هغه وایي د دې آلې له برکته هیڅ په تکلیف نه وه. امینه وایي کله چې دا آله راته واچوله زما د زنګانه د مات شوي هډوکي درد په 2 ورځو کې غلی شو. ګرځېدم، کښېناستم، کار مې کاوه، کور کې وم، له کار سره هیڅ په تکلیف نه وم. ډاکټر اسماعیل وردک دا مهال د هېواد په ستر نظامي 400 بستریز روغتون کې د جراحۍ متخصص دی. دی وایي چې د دې آلې د نړیوالې کېدو په خاطر په جرمني، د امریکا په متحدو ایالاتو او هندوستان کې ګڼو کنفرانسونو ته ویناوې کړي او د آله د ډېرو جراحانو د ستاینې وړ ګرځېدلې. ډاکټر وردک وایي چې په دې آله یې افغان نوم ایښی. د دې آلې د ښو څېړلو لپاره یوې امریکایي کمپنۍ چې سمیت اینډ نیفیو نومیږي 18 میاشتې مطالعه کړې او په پای کې د دې آلې جوړولو په نړۍ کې پلورلو ته زړه کړی. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ د برخې مشر رانډي ویلکنسون وایي د هر کمپنۍ لپاره چې تصمیم ونیسي یو شی تولید کړي او د نړۍ په کچه یې وویشي دا یو غټ تصمیم دی ځکه چې په زرګونو ډالرو لګښتونو ته اړتیا ده تر څو د حکومت اجازه ترلاسه شي. هغه آله چې باید وویشل شي اړینه ده چې غښتلې وي. موږ په امریکا کې همدا تصمیم ونیوه. دا آله به نوره په امریکا کې او د نړۍ په هغه هېوادونو کې چې د FDA غړي وي پیدا کېدای شي. دا لومړنۍ اختراع ده چې په افغانستان کې د یو افغان ډاکټر له لوري شوي او په نړۍ کې هم همدا آله د استعمال وړ ده. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل. دا وخت د کابل په سټوډیو کې ډاکټر محمد اسماعیل وردک صاحب زموږ مېلمه دی او د دې نوې آلې او نورو لاسته راوړنو په اړه به په خپله مهرباني وکړي او معلومات به راکړي. ډاکټر صاحب وردک اسماعیل په خیر راغلی، ستړي مه شئ. تاسو څومره موده د هډوکو د جوړولو پر آلې کار کړی دی چې دې بریالیتوب ته ورسېدلی؟ مهرباني وکړئ تاسو. زه خپل سلامونه ګرانو هېوادوالو ته په دننه په افغانستان کې او په بهر کې ټولو ته وړاندې کوم او د دې آلې د تایید مبارکي ورته وایم. ما په دې آلې باندې تقریبا 8 کاله کار کړی دی او تر اوسه مې 150 ناروغان په ډېر ښه توګه په دې آلې باندې تداوي کړي دي. زما سره زما د استاد همکاري چې پروفیسر عبدالرزاق سیاوش نومیږي په دې کې د ستایلو وړ هم ده. ډاکټر صاحب نور څه ډول آلې جوړولی شئ او د همدې کارونو دپاره څه ته او چا نه مرستو ته اړتیا لرئ؟ زموږ د ورتوپیدي بخش چې دی په 400 بستر کې نور ښه کارونه د هډوکو د اوږدولو او د کاږو هډوکو د راسته کولو تجربې لري او د دوی
او د زموږ د سرویس کارونه تقریبا په نړیواله کچه مقایسه کېدلی شي. موږ تصمیم لرو چې نور هم خپلو کارونو ته ادامه ورکو او دغه آله چې اوس نړیوال طبابت ته به معرفي شي، په آینده کې به د دې زړو میتودونو ځای انشاءالله ونیسي. په همدې ارتباط و چې د سمیت اند نیفیو کمپنۍ چې په امریکا او په دنیا کې دوهمه تر ټولو لویه کمپنۍ ده، تصمیم ونیو چې موږ آله تولید کی او په نمونه په شکل د سرو زرو یوه آله ماته جوړه کړې وه او دغه نماینده یې موږ ته کابل کې وزیر صاحب دفاع ملي ته تقدیم کړه او هغه بیا ماته راکړل. بله یو بله پوښتنه مې وه چې تاسو په څومره پایمانه وسایل جوړولی شئ چې حتی د خرڅ د لارې مالي منبع پیدا کوي؟ متاسفانه په وطن کې د وسایلو د جوړولو امکانات نشته. موږ یې هغه اصلي نمونه موږ جوړه کړې وه او دغه کمپنۍ چې دوهمه تر ټولو لویه په دنیا کې ده، پس د دې مارکیټینګ به د دې کمپنۍ د طریقه کېږي. خو د آلې نوم هم د افغان په نامه ایښی ده او پس دې چې د هر ناروغ په پښه کې د آله وي، هغوی به د افغانستان نوم یې ور یادوي. ډاکټر محمد اسماعیل